پیډو به د صوبې د ټولو نه د زیاتې ګټې وټې ورکولو اداره جوړولی شي. د توانایي او برېښنا سیکټري صوبه کې د 9 ارب روپو په لګښت د توانایي منصوبې مکمل کړي شوي دي چې 32 ارب روپۍ ګټه یې کړې ده. د توانایي یا توان په ځینو منصوبو کې وفاق سره پیښې مسلې به په ترجیحي بنیادونو اوارولی شي. د توانایي او برېښنا د سیکټري سید ذوالفقار علي شاه اهمې غونډې ته وینا. د پیډو په نگرانۍ کې دا وخت د هایډرو او سولر پاور په شمول د ترانسمیشن لاین په 240 منصوبو کار جاری دی. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان بریفنګ ورکړ. تفصیلات د خیبر پښتونخوا د توان او برېښنا د محکمې سیکټري سید ذوالفقار علي شاه ویلي دي چې صوبه کې د توانایي شعبه بې کچه زیات اهمیت لري. د توانایي د محکمې ذیلي اداره پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو د صوبې یوه ګټندویه اداره ده چې تر اوسه یې د 9 ارب روپو په لګښت د برېښنا یا بجلی بیلابیلې منصوبې کامیابۍ سره سرته رسولي دي او د دغه منصوبو نه صوبې ته د 32 ارب روپۍ نه زیاته ګټه ترلاسه ده. د پیډو په شان مهمه اداره به د ټیم ورک د لارې د ماهرینو په مرسته ملتیا د صوبې ترقي یافته او د ټولو نه زیاتې ګټې واله اداره جوړو چې 50 ارب روپۍ ګټه به ترلاسه کیدی شي. دا خبرې ښاغلي سید ذوالفقار علي شاه د سیکټري په حیثیت د توانایي او برېښنا د محکمې چارج اخیستو نه پس د اعلی پایې په یوه غونډه کې کړي دي. د توانایي او برېښنا سپیشل سیکټري تاشفین حیدر او د پیډو د مشر انجینیر محمد نعیم خان سره د بیلابیلو پراجیکټونو پراجیکټ ډایرکټران هم په دغه غونډه کې موجود وو. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان بریفنګ ورکولو کې وویل چې د پیډو په نگرانۍ کې دا وخت د هایډرو پاور او سولر پاور یا شمسی توان په شمول د ترانسمیشن لاین په 240 توان منصوبو کار روان دی. پیډو د برېښنا جوړولو 9 منصوبې کامیابۍ سره مکمل کړي دي د کومو نه چې 160 میګاواټ بجلی پیدا کولی شي. د دغه بجلی نه صوبې ته د کال د 4 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. بریفنګ کې په ډاګه کړې شوه چې په 12 منصوبو تیزۍ سره کار جاری دی. په دغه منصوبو کې 300 میګاواټ بالاکوټ ماسیرا، 150 میګاواټ مدین سوات، 88 میګاواټ گبرال کالام، 34 میګاواټ میټلتان سوات، 1 میګاواټ لاوی چترال، 40.8 میګاواټ کوټو دیر، 11.8 میګاواټ کروړه شانګلا، 10.15 میګاواټ چپری چارخیل کرم او 6.9 میګاواټ مجاهدین تورغر منصوبې شامل دي. په مجموعي توګه به د دې منصوبو نه 278 میګاواټ بجلی پیدا کولی شي چې صوبې ته به د کال د 45 ارب روپو نه زیاته ګټه ورکولی شي. د پیډو چیف ایگزیکټیو وویل چې په دې منصوبو کې زیاتره منصوبې د ترسره کېدو اخیری مرحلو ته رسیدلي دي. دغه شان د 4,400 جوماتونو، 8,000 سکولونو او 180 د صحت بنیادی مرکزونو شمسی توانایي ته د اړولو منصوبې هم کامیابۍ سره مکمل کړي شوي دي. د دې منصوبو نه د بیلونو په مد کې صوبې ته د کال د کروڑونو روپو بچت کیږي. د بجلی د نعمت نه بې برخې 12 ضلعو کې
314 مینی مایکرو هایډل سټیشنې جوړې کړې شوي دي چې یو کم 13 میګاواټ بجلی پیدا کوي او د کمیونټي یا ولس په ذریعه ورکولی شي. په دویمه مرحله کې 291 مینی مایکرو هایډل سټیشنز جوړولی شي چې 40 میګاواټ ارزانه برېښنا به پیدا کیږي. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان وړاندې وویل چې د مرستندویه ادارو لکه نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتي بانکونو سره د نجي سرمایه‌کارۍ په ذریعه هم د توانایۍ په ګڼو منصوبو کار دوام لري. بلخوا د سرمایه‌کارۍ د لارې د توانایۍ ځینې منصوبې نجي شعبه او پبلک پرایویټ پارټنرشپ کې شروع کړې شوي دي. د ویلینګ په ذریعه صنعتي شعبې ته ارزانه بجلی ورکول کیږي او راتلونکو 10 کلونو کې د 1000 میګاواټ ارزانه بجلی پیدا کولو هدف ټاکل شوی دی. د دې نه علاوه صوبه کې د بجلی نظام ښه کولو او خپل پیدا کړې شوی بجلی د ترسیل په لړ کې په لومړي ځل خیبر پښتونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی قایمه کړې شوې ده. د کمې د انتظامی ډانچې د پاره چې تیزی سره کار روان دی. د پیډو چیف ایگزیکټیو دا هم وویل چې د صوبې په زمشو قبایلي سیمو کې د توانایۍ ګڼې منصوبې کامیابۍ سره مکمل کړې شوي دي. د کومو په وجه چې هلته د بجلی د ویش یا ترسیل نظام ښه شوی دی. د غونډې په آخر کې د توانایۍ او برېښنا سیکرټري سید ذوالفقار علي شاه د پیډو په مجموعي کارکردګۍ اطمینان ښکاره کړ او ویې چې د توانایۍ په ځینو منصوبو کې وفاق سره پیښې مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کولی شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.